إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وقال تبارك وتعالى في موضع الثاني فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزت مند مشرانو اللہ تبارک و تعالی انسان دی دنیا تا یو مختصر غنتے وقت پارا سے دیارا لگل دے. دنیاوی زندگی انتہائی مختصر دا اور دے پا مقابلے کے دے آخرت جون دے چاہا دائمی جون دے ہمیشہ دے پارا سے دے گا دے نخد میں دولو والا جون دے چاہے کہ دے مرگ اس قسم غیر بنی اس قسم خوف بنی مرگ بسر نرازی نبیا او دے آغا ابدی زندگی او دے آغا دائمی جون اغا دار و مدار اللہ تبارک و تعالی بدے مختصر وانت وقت منتے خدے کہ انسان خپل دا دے عمر دا مختصر وانت حصہ دا چلے دے اللہ تبارک و تعالی پہ عباداتوں کے دے اللہ تبارک و تعالی پہ حکمونوں کے او پا خو کارونوں کی چلے غا صرف کی نو آغا ابدی زندگی او دے عبد العباد زندگی چلے دے کے بدے کامیاب شی او کنا دے کے خپل خواہشات بس چلے غا لگی دلی او دا وقت چلے غا ضائع کی دینا سفیدہ چلے غا وانخلی نو آغا دائمی جون چلے آغا بزانا چلے آغا خراب کی. زمان عزت مند ہو اللہ تبارک و تعالی چے کل دی دنیا تذکرہ کرڈا نو دے مثال یو ادنا اونتی شیزنو سر چلے غور کردے خلقو تے خودل دی چی دنیا مثال دی دنیا وقت دی دنیا عزت زمان با خواہ کے حصے نہ دے ما دا دنیا حصے نخکاری لگا چلے سنگ حدیث شریف کے رازی کو دنیا چرتے ددے ہما سے عزت ہوئے ددے ہما سے اوقات ہوئے نو کافر با دلینا یو گوٹ اوبابم اللہ تبارک و تعالی اغلا نہیں ورکڑی ددے با ادنا غندیسیز اغا دے اللہ تبارک و تعالی نافرمان انسان کافرانو مشرکانو دا بنو سکلے لیکن ددے اغا سوقت اللہ تبارک و تعالی سرشتے نا نو اللہ تبارک و تعالی دا اغا خلقو دے پارا چے دے گا جنت کرزول لے چیزا دا خوددو جنت دے دو چپا کے سکی اغا دیو کی. اور اللہ تعالیٰ چاہا حدیث کے کم پیغمبر اسلام مثال بیانی نو اغا دے ماشی دے وزر دے ماشی دے سانگ اغا مثال چے دے گا اللہ حدیث کے پیغمبر اسلام چے دے گا بیانی کہ دے دمرا وقت وی دے اور دمرا ہما قدر و قیمت وی دے نو کافر خوب دے نیو گوٹو بوما چے دے گا نشست کلی اور دا با اللہ تبارک و تعالیٰ بولا نور کورے لیکن دے وقت دمرا ہما اللہ تبارک و تعالیٰ سر چے دے گا نشتی دا خو صرف دے امتحان دے بارا چے دے گا یو وقت دے چے دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے انسان امتحان اخلی
چې دا انسان چې دی غسه کوي او انسان چې دی د څومره د آخرت دپاره چې دی هغه تیاری کوي څومره د سره د آخرت چې دی هغه فکر دی دنیا انتهایی مختصر غونته وخت دی کله چې دغه کافران بیا د دنیا نه لاړ شي نو دوی به وایي چې مونږ خو لقد لبثتم فی کتاب الله الی یوم البعث مسلمانان ورته تاسو خو پورا ژوند چې دی تیر کا اول ورځ نه تاسو پیدا شوی بیا مرګ آخره پورې چې دی تاسو خپل وخت چې دی تیر کا لیکن دوی به وایي لبثنا یوما او بعد یوم چې مونږ خو دنیا کې صرف یو ورځ وخت کړل دا یا د یو ورځ سیسه وخت کړل دا دومره مختصر ونه وخت مونږ وخت کړل دی دوی ته بیا دومره پته هم نه لګي چې دنیا کې مونږ څومره وخت چې دی وخت کړل دوی خو مختصر غونډې وختو نو واقعي د دنیا د ژوند د آخرت د ژوند مقابله کې هیڅ شی چې دی هغه نه دی هغه دی همیشه دپاره چې دی هغه ژوند دی هغې کې به انسان ته بیا مرګ چې دی هغه نه راځي هغې کې به انسان ته چې دی هغه بیا بیماری نه راځي انسان ته پریشانی چې دی هغه نه راځي که یو انسان چې دی هغه کامیاب شه د حقیقي معنو کې چې دی هغه کامیاب شه او که انسان ناکام شو نو دی یقینا چې دی هغه ناکام شه دنیا کې خو داسې کېږي چې انسان ډېر زیات کامیاب وي لیکن نصافه پسې زوال راشي د ده چې څومره نعمتونه دي د ده چې څومره کامیابیانې دي هغه دنه په لمحو کې چې دی هغه ختمې شي او دا خو موږ تاسو چې دی هغه ګورو چې ډېر خلک داسې وو چې په دنیا کې هغو به ځان ته هم هڅوي چا به زه وزیر اعظم یم چا به زه صدر یم چا به زه څه شم نن تاسو د هغو مثال وګورئ څوک په جیل کې چې دغه پروت دی څوک په بیماری کې چې دغه مبتلا دي څوک په پریشانو کې چې دغه پروت دي نو هغه نعمتونه چې کوم د دنیا و هغه نه ختم شول داسې هم شی دي په دنیا کې الله تعالی خلکو ته مثال ښودل دی چې یو انسان هغه بالکل هیڅ نه هغه له مرتبه دومره ورکړي دومره چې خلک ورته بیا چې دغه بس کېږي نو عرض مې دا کوو چې دنیا کې چې څومره مرتبې دي کامیابیانې دي نو دا ناکامو سره په سکونډونو کې چې دی هغه بدلیږي ناکامۍ دی دا په لمحو کې چې دی هغه کامیابیانو سره چې دی هغه بدلېدی شي انسان چې دی هغه یو لویه مرتبه چې دی هغه موندلی شي او یو لوی مرتبې والا چې دی هغه بالکل ادنا او نشلې مرتبې ته چې دی هغه راتلی شي دې کې څه وخت چې دی هغه نه لګي لیکن آخرت کې چې کوم انسان کامیاب شه دی یقینا چې دی هغه کامیاب شه او چې کوم ناکام شو نو دی به خپل وی الا ذلک هو الخسران المبین هغه کلاو کم چې نقصانو کم کلاو تباہی وا هغه دا ده چې د قیامت پر ورځ انسان چې دغه ناکام شو نو زما عزتمندو په دې مختصر غونډې وخت کې د آخرت دپاره چې دغه تیاری کول دي دا ژوند خپل په عباداتو سره دا چې اخیسته کول دي او انسان نا قسمه قسم کوتاهیانې چې دغه کېږي قسمه قسم غلطیانې چې دغه کېږي نو بده منته فوراً چې دغه توبه وکړل چې دغه پکار دي چې انسان نا څومره کوتاهي وشله څومره نقصان وشه نو فوراً الله تبارک وتعالی هغې دپاره نسخه چې دغه د توبې ښودل ده چې انسان دا سوچو کې چې دنیا کې خو زما ژوند و لیکن ما نو ګناهونه شي دي پریشان ای ما نو ګناهونه شي دي دا بس کېږي الله تبارک وتعالی به ما نه دی تپوس کوي نو الله تبارک وتعالی هغې دپاره نسخه هغه توبه ښودل ده چې داسې یو انسان نشي کېدی چې هغه 100% په دین منته چې دی هغه رواني هغه نه څه قسمه کوتاهي ونه شي هغه نه څه قسمه غفلت چې دی هغه ونه شي هغه نه څه قسمه خطا ونه شي داسې نه شي کېدی هر انسان دی خلق الانسان ضعیفه انسان انتهایی کمزوري دنه قسمه قسم غلطیانې کېږي دنه هېرېږي دنه نورې غلطیانې کېږي الله تبارک وتعالی د هغه غلطیانې ختمولو دپاره چې دی دله توبه ورکړله چې ته توبه کوه کم کمې کم نقصان کم قصور وشه الله تبارک وتعالی به هغه تا ته معاف کړي الله تعالی به هغه تا ته معاف کړي او بل اعزاز یې په دې توبې منتې چې دی هغه دا ایښی دی اعزاز یې په توبې منتې دا ایښی دی چې کوم قصور انسان کړي کوم نقصان یې کړي هغه ورته معاف شي هغومره بدلې کې ورته الله تبارک وتعالی اجر چې دی هغه هم ورکړي یو انسان دی چې څومره قدر د ده ګناهونه زیات دي د په سچې دل سره چې دی هغه توبه وکړله نو ګناهونه خو ورته الله تعالی معاف کړي لیکن څومره ګناهونه چې دي
څومره ګناهونه یې کړي دي او کومره د الله تبارک وتعالی د طرف نه بطور انعام دته الله تبارک وتعالی نیکیانې چې دغه مور کړي. ګوره حضرت نوح علیه السلام دا آیات چې ما ستاسو مخکې تلاوت کړی و، لیکن نوح علیه السلام خپل قوم طرف ته چې دغه راغلی و 950 سال. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. 1000 سال 50 سال کم یعنی 950 سال حضرت نوح علیہ السلام خپل قوم طرف ته چې دغه راغلی دعوت ورته ورکو. صرف د دعوت زندگی 950 سال چې د الله تبارک وتعالی عبادت وکړي او توبه طرف ته چې دغه رابلل چې څومره ګناهونه شي دي د منې توبه چې دغه وخت کوي. نو الله تبارک وتعالی با ستاسو ګناهونه چې دغه معاف کړي د توبې په بدله منته او د توبې د وجه نه پتا سمونه چې کم عذاب راغل دی، کم تکلیف تاسو ته راسي، کم ازمائش کې اور امتحان کې چې الله تعالی تاسو چولې دا به الله تعالی تاسو نه چې ختم کی، ستاسو ګناهونه به معاف کی، تاسو منته براحت او سکون چې دغه الله تبارک وتعالی چې دغه راولي. نو د توبې هغه فائدہ دلته اده آیات کې کوم وګورو دا اصله چې د انسان او ګناهونه معاف شول، مشقتونه کم تکلیفونو کې مبتلا دي هغه ما چې ختم شول د توبې سره. دغه شانته د سوره نوح په دې بل آیات کې الله تبارک وتعالی چې فرمایي چې تاسو کو توبه وکړه نو یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل السماء علیکم مدرارا. اولنې انعام به د توبې دی چې زمکه نه با د خشکسالی چې د الله تبارک وتعالی ختم کی. نوح علیہ السلام قوم ته وې چې به راشه توبه وکړي، انه کان غفارا. اللہ تبارک و تعالیٰ سسو توبہ و قبول کی، اللہ تعالیٰ بسسو قصور معاف کی، نور بس فیدہ ملاوشی. نور فیدہ دادا چیرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ تبارک و تعالیٰ با خشک سالی ختم کی. خشک سالی مطلب دا دے چکم دے فصلون نقصان کی گی، دا دے فصلون نقصان نبا اللہ تعالیٰ تاسو محفوظ کی، بارانون با وقت منتکی گی، ستاسو معیشتون با چدے ترقیو کی، فصلونه با بهترین قسم فصل بتاسته چې دغه ملاویږي. ويمددكم باموال وبنين. دویم فائدہ بداو شي د توبې چې الله تبارک وتعالی بتاسو دنیا کې مال و مال کی، دنیا کې به الله تعالی تاسو باندې خوشحالي راولي، مال به هم تاسو ډیر شي اور وبنين تاسو اولاد به هم ډیر شي. د توبې اثرات بدای چې دنیا کې بس تاسو مال سره هم الله تبارک وتعالی تاسو مدد وکي او تاسو په اولاد سره هم تاسو چې دغه مدد وکي. ويجعل لكم جنات. دویم بل فائدہ بداو موشي. اول فائدہ چې الله تعالی با تاسو منته بارانونه چې دغه ووري زمکه نه بدغه دا خوشحالي ختم شي، تاسو فصلونه بخشي. دویم تاسو تعاون بو کی او مال سره هم اولاد سره هم دا فائدہ هم تاسو ملوشي. ويجعل لكم جنات. قسمه قسم باغات، قسمه قسم میوه به الله تبارک وتعالی تاسو په دنیا کې چې دغه راکی. دنیا کې با قسمه قسم میوه، قسمه قسم ثمره اب تاسو چې دغه ملاویدل شروع کی. ويجعل لكم انهارا. او تاسو په کلو کې با نهرونه چې دغه صفا سوتره چې دغه بیږي، هغه سره با آلودگی ماحول چکم گندگی دا دا به مانی صفا سترا یو فضا بچ دغه قائم شي. نو توبه طرف ته چې دغه غروبل دا انعامات ورته چې دغه ذکر کړل. نو چې انسان توبه وکړي د الله تعالی دی طرف نه لپاس نه چکم رحمتونه دي دا به هم عام شي، کته د زمکه نه چکم انعامات دي دا به هم عام شي، بارانونه به هم په وخت باندې چې دغه وريږي، فصلونه به چې دغه هم زیات شي، اولاد کې مال کې به هم برکت چې دغه پیدا شي، او دنیاوی چې څومره انعامات دي دا به د انسانانو ته چې دغه ملاویدل شروع شي. او بل ځکه الله تعالی فرمایي ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. چې اهل کتاب او يهود او نصارا دا چې کوم خلق دي کو دو په تورات منته په خپل په کتابونو منته چې دغه ایمان راوړي، خپل په نبی منته چې دغه ایمان راوړي، او د تورات چې څومره احکام دي، د انجیل چې څومره احکام دي، د زبور څومره احکام دي، یعنی د آسماني کتابونو چې څومره احکام او کو دو چرته دا بازار اورل به بده من عمل کړوي،
نو ولنه خدا چې د دوه ګناهونه به ما ټول معاف کړیو او بل دا چې دنیا کې ما به دومره چې دغه انعام چې دغه جاری کړو په دومره دنیاوي څومره نعمتونه دي دا په دومره چې دغه ما جاری کړیو نو لاکلوا من فوقهم ومن تحتهم دوبا لپاسنه د اسمان د اسماني چې څومره انعامات دي دا به هم دوته خوراکي چې دغه ملاویدل دوبه دا مو خړل او د زمکه چې څومره ثمرات دي دا به مدوده چې دغه ملاویدل نو چې الله تعالی یو اهل کتاب ہوتا مخکنو خلق ہوتا چاہے امت دے اللہ تعالی بنزدیک دومره مقام او دومره مرتبه والا نو اغول الله تعالی په ایمان منته صحیح طریقې سره بدین منته تلو منته توبه منته دومره انعامات ورکي نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دے بهترین امت ته الله تعالی په توبه منته څومره انعامات چې دی ورکي نو زو زما عزت مندو آغا ابدی زندگی دغه ټول دارو مدار په دې دنیاوی زندگی منته دی الحمدلله مونږ ټول مسلمانان یو لیکن دا یو خبره ذهن کې دا چې هر یو انسان نه خطا شي دا هر یو انسان نو قصور شي دی نقصان هر یو انسان کړ دی توبه چې د غفورن خپل بګناهونو منه چې دغه وکړ دی توبه فورن خپل بګناهونو منه چې دغه وکړ دی شیطان خپل دادا چې انسان هغه بد کارونو کې په بد صفاتو سره چې هغه متصف کی او دویم دای چې بیا ولا توبه نه چې هغه منه کوي ډیر کاته انسان دا سوچي وي توبه وکم وزا خیر ده سار وو وکي جمعه رسول الله جمعه نه بیا توبه دا ګناونه بیا څه قسم ګناونه باندې کیږي آینده کال وسه قسم ګناونه نه کیږي آینده هفته نه بدا او د انسان مرګ د انسان په انتظار کې چې دغه انسان بسې چې دغه ګرځي دوست دا سوچ کئ چې زه بیا بیمار کېږم بیا به توبه وکم یا به یو هفته وروسته توبه وکم یا به دې وخت کې توبه وکم یا به دې ناصاف انسان باندې چې دغه مرګ راشي بغیر د توبې نه چې دغه لاړ شي نو په هر وخت کې چې دغه توبه وکړل چې دغه په کار دي او توبه څه ته وایي توبه دې ته وایي چې انسان څومره ګناهونه کړي دي په هغې منته نادم شي په هغې منته د زړه نه چې دغه خفه شي و کسان الله تبارک و تعالی د قیامت پر ورځ بغول خپل د رحمت سوري کې چې د غزه ور کوي و کسان داسې دي چې الله تبارک و تعالی د قیامت پر ورځ خپل د رحمت په سایه کې دل چې د غزه ور کوي هغه کې یو هغه انسان دی چې کوم خپل په ګناهونو منته په داسې وخت کې هغه د سترګونو اوخ کې لاړ شي چې د خوا کې څوک نه ذکر الله خالیا ففازت عینا دی یواز ناشته او چونکه یو مجلس کې یو محفل کې یو مجمع کې چې دغه انسان ناشته جړه کوي نو دغه خلک په داسو دا په هر څوک دا ګمان کولی شي او خلک په دا ګمان کولی شي چې به دې څخه جاړي کې دي چې د منځان خي د الله تعالی یې رد سره نه لیکن یو انسان خالی یوازې کې ځګ ناس دی او د الله تعالی تذکرہ کوي خپل ګناهونه ورته مخې دشل او د دې سترګونو اوخ کې روان شلې دا انسان دی چې قیامت پر ورځ الله تبارک و تعالی دله د عرش دی سوري لاندې زی ور کې په وو کسانو کې یو د انسان ومه دی نو زموږ خپل ګناهونه هغه مخې د کول او الله تعالی من خپل ګناهونه چې هغه معاف کول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس دنیا کې چې څومره تکلیفونه موږ من ترازي دا مشقتونه موږ من ترازي دا د دې وجه نه راځي چې زمونږ اعمال چې دغه ټیک نه دي او آیات اخیری ته الله سوي لعلهم يرجعون چې دا لغونته اشاره دا نشانه موږ ته لغونته څخه خيو چې دوه خپل د اعمال نه باز څه دغه راشي کم بد عملیان چې شروع کړي دغه نه توبه طیب شي هغه ختم شي دا لغونته عذاب دا لغونته مشقت دا لغونته تکلیف دا لغونته ازمایش د دې لپاره راځي چې انسان هغه ډیرو ګناهونه لاس راکاږي شاته درشي ورنه چې باوجود د دې نه چې تکلیف کې ومه دي بیا هم ګناهونه دي مشقت کې دي بیا هم ګناهونه دي ازمایش دي بیا هم ګناهونه دي دا خو مزید چې دې سره زیاتېږي عذابونه الله تبارک و تعالی صرف انسان ته لوغونته اشاره کوي چې د دې نه باز راشه زمونږ توبه او د توبې تاسو مې توبه مطلب دا دی چې خپل په ګناهونو منته ندامت دویم نمبر منته توبه دا دی چې انسان باندې او ګناه کوي معنا عزم وکړي چې دا ګناه به بیان کیږي اول خپل په ګناه باندې خپي دویم دا چې ځلونه به دا غواړي چې انده دا قسم ګناه مارونه شي دا عزم وکړي او هغه ګناه نه بیا ځان بچ کی هما کله دا څو قسم ګناهونه کړي چې دغه تعلق چې دغه بنديانو سره حقوق العباد ورته ویل کیږي
نو هغه بنده خواته بزي هغه نه به د هغه حق چې دی هغه ځان ته معاف کوي یا به ورله ورکوي یا به ورته وایي چې ستا ما ته دا حق دی ما ته معاف کا یا به ورته حق ورکوي د هغې نه وروسته بیا توبه کېږي. مندو مختصر غونتې زندګي دا ګوره مخکې خو دی مرګ دومره اسباب هم نو کم چې نن چې دی هغه شروع شوي دي نن سبا څومره اسباب دي مخکې خو دومره اسباب چې دی هم د مرګ نو اوس خو دومره سببونه زیات شوي دي دومره چې څوک پته نه لګي دا خو د مرګ مخکې نو مې هېڅ پته نه لګېدله چې انسان کله مري وما تدري نفس بأي أرض تموت انسان ته پته نشي کوم ځای کې دی مري دلته مري خوا کې مري بل ځای کې مري لیکن بیا هم د مرګ دومره اسباب خو نو کم چې نن چې دغه شروع شوي دي نه هېڅ پته د مرګ نه لګي د مرګ نه مخکې توبه وکړل استغفار کول خپل ګناهونه الله تعالی نه معاف کول الله تبارک وتعالی طرف ته څوک راشي الله تعالی دغه ګناهونه معاف کوي. حدیث کې راځي چې انسان ضعیف انسان د الله تعالی دربار ته چې دغه راشي او د عرض کې چې الله اوس خو طاقت هم نشته د ځوانۍ هغه طاقت هم نشته د اولاد باندې چې ما کوم فخر کوه هغه اولاد خو ما زه پرېښودلم مال هم نشم ګټلی نور څه جایداد را سره هم نشته یا الله زما ګناهونه معاف کړي نو الله تعالی وي دې زما د درد نه داسې واپس ځي چې د یو ګناه چې د هغه هم پاتې نشي. نو زما عزتمندو توبې دپاره دا نه ده چې دې وخت کې به کوم دې وخت کې هر وخت کې توبه استغفار پکار دی خپل ګناهونه الله تعالی باندې معاف کول پکار دی د مرګ او د ژوند هیڅ پته نه لګي د دې لپاره د آخرت تیاری هغه اول دغه دا چې انسان توبه وکړي او چې انسان توبه وکړي د ته نیک عملونه کول هم آسان شي. مونږ چې دا نیک عملونه کول مونږ ته ګران دي دغه یو وجه دا هم ده چې زړه ګناهونو سره چې دغه تور شوی دی مونږ ته مخکې ته بیا نیک عمل کول چې دغه ډېر ګراني ګوره چې یو نیک انسان یې هغه ته ته وایي دلته ودرېږه زر رکعته نفل وکړه هغه به ښه اسانۍ سره خو خوشحالۍ سره وکړي پوره قرآن چې دی هغه یو ورځ کول ولا هغه به ورته ښه اسانۍ سره ولولي او ده ته وایي د بار دنیا یو کار وکړه دې ځای کې دا کار وکړه دلته دا دیوار ولګوه دلته دا ډبه ولګوه هغه به دا کار انتهایي مشکل سره کوم نشي کولی. لیکن چې د بارنی انسان دی او چې هغه د موس طرف ته شغل نشتی دی تلاوت سره خپل هغه شغف نشتی ته د ته یو رکوع تلاوت وکړه ته څومره ګراني دوه رکعاته مونځ وکړه څومره ګراني ورته نو د دې وجه دا ده چې هغه دننه د زړه هغه مسله راټوله او زړه توبې سره چې دی هغه پاک کېږي هر څه دپاره چې دی هغه سایکل وي هغې نه زنګ چې دی هغه لر کېږي او د زړه زنګ چې دی هغه توبې سره چې دی هغه لر کېږي نو توبه پکار ده الله تعالی طرف ته رجوع پکار ده الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.